د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دولتي پلاوی په مشرۍ خوست ته راغلی چې د امنیت لپاره یې ښار ته ټولې داخلیدونکې لاره د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي. ښار ته راتلونکي کسان وایي چې د لارو په بندېدو سره یې ورځنۍ چارې له ځنډ سره مخ شوي او د محب راتګ خوست ته یو ډول نمایش بولي. دوی زیاتوي د سهار په 6 بجو له کور راوتلي او تر غرمې پورې په دې نه دي توانېدلي چې په ښار کې ورسپارل شوي مسؤلیتونو ته رسیدګي وکړي. خلکو سره جل مرزونو سره دي کوي وای طرفه یاره باندې بل طرفه وګا د اعلان کړی وای راځونه چې مارچ زمونه نه برتلای اوس موږ د وطن یو کنه یو کله وطن یو خلره کوي چې کله امنیه قومندان له کور راوځي یا هم په خپل والی راوځي نو په ساتونو نو عمومي لاره باندې دلته محصلین دي هغه اشخاص دندو ته ځي مریضان تاسو اوس هم دلته ګورئ هغه په ټولو کې مریضان دي هم دلته د محصلین دي څه چې خوست خلکو غوښتنه ده هغې ته باید رسیدګي وشي نه دا چې یوازې دی د هغې یوې ورځې یا څو سدو د کور هغه نمایشات وکړي چې د ولس د مشکلاتو سبب ګرځي هغه باید ونه کړي. ځینې نورې بیا ولایتي چارواکي په امنیتي برخه کې ګرم بولي او وایي چې له مرکز راتلونکو پلاوو ته د امنیت د ټینګښت لپاره په ټوله معنا امنیتي تدابیر نیسي خو مرکز کابل ته د لوړ رتبه چارواکو په ستنېدو سره بیا د خوست په امنیت کې ځایي چارواکي پاتې بولي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتنه کوي چې د پلاوي له راتګ وړاندې دی دوی ته د رسنیو له لارې ښار ته د نه راتګ خبرداری ورکړل شي. اوس دا کوي 6 بجې وکسا اوس اپرالیار باند وکسا او دا مریضون وکسا او امکان لري 12 بجې دي من کوم طرف ته لور شي چاته وژړو او پریوت چاته وکړو مونږ پریوت زین نشته ولی تا کړای نو شو ولی خو ځون خي محب ولاته خي کشرب غنی ته ځون خي دا خو نه عام نر وستای شي نه چاته رزق ورکول شي او دا یو وزنای چارواکي هم نه دی چې خو سترغله د غلیار بنده کړی دا هر کال نور چارواکي د دولت دغه نور چارواکي لکه وکیلان وزیران دا چې کله دلته راشي بس دغه مشکلات سره والیان هم دست شي. څه موده وړاندې د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارسنباله اسدالله خالد د خوست امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته راغلی و او په دغه ولایت کې له بېلابېلو نظامي ارګانونو له مسؤلینو سره وکتل خو بیا هم دغه ولایت وخت نه وخت د امنیتي پیښو شاهد وي.